السلام علیکم and hi everyone. همون سره چې کوم نننې ټاپک دی دا مونږ سره ډیر امپورټنت ټاپک دی او دا ټاپک مونږ سره د پریزل ورب باره کې دی. ځکه که چېرته تاسو ته پریزل ورب یاد نه وي نو بیا تاسو ته انګلیش زده کول ناممکن دي. خو زه به تاسو ته په دې کلاس کې د انګلیش هغه پریزل ورب ټیچ کوم چې هغه مونږ په خپله روزمره زندګۍ کې ډیر زیات یوز کوو او انشاءالله د دې کلاس د ختمېدلو نه بعد به تاسو د انګلیش ټول پریزل ورب زده کړي وي او تاسو به د دې قابل شئ چې تاسو به نور ته هم ښودلی شئ. همون سره لومبی پریزل ورب دی get on او د get on مطلب دی ختل. مطلب چې کله مونږ بس یا موټر سایکل یا سایکل وغیره ته خیجو نو په دې سچویشن کې به مونږ get on یوز کوو. لکه اگزامپل دی مونږ سره مهرباني وکړه بس ته وخیجه. Please get on the bus. Please get on the bus. زه ټرین ته خیجم. I'm getting on the train. I'm getting on the train. بیا د مونږ سره get off. مطلب چې کله مونږ واپس را کوزیږو نو بیا به مونږ get off یوز کوو. زه به ضرور په بل سټاپ باندې د بس نه کوزیږم. I must get off the bus at next stop. I must get off the bus at next stop. په بل سټیشن د بس نه کوز شه. Get off the train at next station. بیا دی put on. د put on مطلب دی اچول یا اغوستل. مطلب چې کله مونږ کپڑے یا پیزار وغیرہ اچو نو بیا مونږ په دې سچویشن کې put on یوز کوو. خپل پیزار واچوه. Put on your shoes. Put on your shoes. خپل کوټ واچوه. Put on your coat. Put on your coat. بیا دی ټیک آف. او چې کله مونږ پیزار یا کپڑے وغیره وکاږو نو په دې سچویشن کې به مونږ ټیک آف یوز کوو. هغه چې کله کور ته راشي نو بیا خپل کوټ وکاږي. He takes off his jacket when he gets home. He takes off his jacket when he gets home. بیا دی run away. د run away مطلب دی تښتېدل. غل وتښتېدلو کله چې پولیس راغلل. The thief had run away when the policeman came. The thief had run away when the policeman came. Come off. The come off مطلب دی وتل. مطلب غاښ وتل یا ویښته وتل. زما د کوټ نه بټن لرې شوه یا اخوا شوه. A button had come off my coat. A button had come off my coat. د هغه ویښته وتل شروع شو. His hair began to come off. His hair began to come off. بیا دی ټیک آوټ. د ټیک آوټ مطلب دی راویستل. مطلب کله چې موږ د جیب نه پیسې راوکاږو یا د بیگ وغیره نه کتابونه راوکاږو نو په داسې سچویشن کې به بیا موږ ټیک آوټ یوز کوو. د خپل جیب نه پیسې راوکاږه. Take out the money from your pocket. Take out the money from your pocket. Dentist یا د غاښونو ډاکټر ستانه څو غاښونه وکاږل. How many teeth did the dentist take out? How many teeth did the dentist take out? بیا دی look after. د look after مطلب دی خیال ساتل. آیا ته به زما د ماشومانو په خیال ساتلو کې مدد وکړې؟ Can you help look after the kids? Can you help look after the kids? مهرباني وکړه د یو منټ دپاره زما د سامان خیال کوه. Please look after my luggage for a minute. Please look after my luggage for a minute. بیا دی grow up. د grow up مطلب دی غټېدل. هغه به په غټېدو سره یو ښکلي جینۍ شي. She will grow up into a beautiful girl. She will grow up into a beautiful girl. ټول بوټي د نور طرف ته غټېدل خوښوي. All plants like grow up towards the sunlight. All plants like grow up towards the sunlight. Tear up. د tear up مطلب دی شلول. تا هغه خط ولې وشلولو؟ Why did you tear up that letter? Why did you tear up that letter? استاد شاګردانو ته وویل چې خپل غلط هومورک وشلوئ. The teacher told the students to tear up their incorrect homework. The teacher told the students to tear up their incorrect homework. Pick up.
د پیک اپ مطلب دی راخیستل یا راوچتول. پنسل راواخله او خپل نوم ولیکه. Pick up your pencil and write your name. Pick up your pencil and write your name. آیا ته زما لپاره پنسل راخیستلی شي؟ Can you pick up the pencil for me? Can you pick up the pencil for me? Fill in. د fill in مطلب دی پر کول یا ډکول. مطلب یو خالی ځای پر کول یا ډکول. خپل پورا نوم او ایڈریس پر یا پول کړه. Fill in your full name and address. Get up. د get up مطلب دی راپاسېدل. هغې ته سحر وختي راپاسېدل ډیر مشکل دی. She finds it difficult to get up early. She finds it difficult to get up early. د راپاسېدلو ټایم دی. It's time to get up. It's time to get up. بیا دی put off. د put off مطلب دی ملتوي یا ځنډېدل. میټینګ د هفتې لپاره ملتوي یا وځنډول شو. The meeting has been put off for week. The meeting has been put off for week. بیا دی hand over. د hand over مطلب دی حواله کول. پیسې حواله کړه. hand over the money. hand over the money. هغې د $200 چیک حواله کړو. He hand over a check for $200. He hand over a check for $200. Call off. د call off مطلب دی منسوخ کول. هغوی میټینګ منسوخ کړو. They have call off the meeting. They have call off the meeting. د خراب موسم په وجه باندې گیم منسوخ شو. The game was called off because of bad weather. The game was called off because of bad weather. بیا دی find out. د find out مطلب دی پته لګول. زه به د هغې د راز پته لګوم. I'll find out her secret. I'll find out her secret. زه به پته لګوم چې څه کیږي یا څه روان دي. I'll find out what's going on. I'll find out what's going on. بیا دی run after. د run after مطلب دی څه پسې منډې وهل. مونږ ته پیسو پسې منډې وهل نه دي پکار. We should not run after money. We should not run after money. هغې خپله زندگی په شهرت او قسمت پسې په منډو وهلو کې تیره کړه. She spent her life running after fame and fortune. She spent her life running after fame and fortune. Give up. د give up مطلب دی یو کار پرې خودل. زه کوشش کوم چې سیګرټ پرېږدم. I'm trying to give up the smoking. I'm trying to give up the smoking. حوصله مه بایله. د هغه څه لپاره وجنګېږه چې څه ستا خوښ وي. Don't give up. Fight for what you love. Don't give up. Fight for what you love.